بسم الله الرحمن الرحیم. زرالم شارټکټس ته تیره ویډیو کې موږ د کنټرول A څخه حواله تر کنټرول Z پورې پوره شارټکټ زده کړي وو. دې ویډیو کې به ان شاء الله تاسو ته پوره هغه شارټکټس ښیم چې کوم به موږ وار په وار باندې وایو. مخکینی لیکچر هغه کنټرول پلس الفابیټس وو، یعنې کنټرول بټن سره به ما الفابیټ کی ونیوله، نو ما به هغه شارټکټ استعمالاو چې هغه شارټکټ تاسو ته په دې ځای کې موجود دي. نیکسټ به ان شاء الله کنټرول پلس نن الفابیټ کیز وي. صحیح شو؟ کنټرول سره به زه هغه کی پریس کوم چې هغه الفابیټ کې نه راځي. فار ایگزامپل 1 2 3 یا فار ایگزامپل سیمبلز شو یا فنکشن کی شو. F1 څخه حواله تر F12 پورې دا به ان شاء الله به پر روانو شارټکټ ویډیوګانې کې وایو. دې ویډیو کې تاسو ته هغه ټولې شارټکټس ښیم چې کوم موږ په نیکسټ لیکچر کې وایو. د خیر سره ګورئ تاسو دا ګورئ دا مثلا دنیا شارټکټس دي تقریبا 1500 نه زیات دي. صحیح ده؟ دا به ان شاء الله تاسو ته به وار په وار وایم. These all shortcuts for MS Word program. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دغه ما تاسو ته صرف هغه شارټکټس وښوده چې کوم په وینورډ کې استعمالیږي. همدغه شارټکټس ته کولی شي چې په نورو پروګرامونو کې هم استعمال کړي، خو بعضې شارټکټس هغه د MS Word لپاره خاص وي، نورو کې بیا بل ډول استعمال لري.